السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو، نن د یوې نوې ویډیو سره درته راځو چې څنګه وکولای شو په فیسبوک باندې د ټو فیکټور اتنتیکیشن اپلای کړو. یعنې که چیرې موږ په فیسبوک ټو فیکټور اتنتیکیشن سره خوندي کړو، نو که موږ خپل پاسورډ او ایمیل ادرس یا د تلیفون نمبر چاته ورکړو، هغه بیا هم نشي کولی چې زموږ آی ډي هیک کړي. نو دا چې څنګه دا کار کولی شو، راځو ویډیو ته. دوستانو، راول به راشئ خپل فیسبوک ته. فیسبوک کې به په د پاس کونج کې د ټکي نښان باندې کلیک وکړئ. د دې نه وروسته به لاندې راشئ، په سیټینګ اینډ پریویسي باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګ او پریویسي باندې کلیک وکړ، اوس به په دې ډېر آپشنونو کې راشئ پاس سیټینګز ته. په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. ملګرو، دلته درته ډېر آپشنونه راځي، خو تاسو به لاندې په سکیورټي برخه کې په سکیورټي اینډ لاګن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، په دې کې ډېر مهم آپشنونه دي. یعنې که څوک ستاسو موبایل ته داخل شوی وي ویر یو ار لاګډ ان، هغه ټول تاسو څنګه کوئ کتلی شئ. ملګرو، دلته زما موبایل ښایي چې سامسنګ ګلاکسي جی 5 کابل افغانستان، دې کس څخه یو کس اوس داخل شوی دی، اکټیو نو. سامسنګ ګلاکسي جی 5 کابل افغانستان د جولای په 12 یو بل نفر داخل شوی دی. نه که بل څوک ستاسو آی ډي ته داخل شوی وي، نو کولی شي هغه څنګه کوي، له دې څخه وباسئ. مثلا زه په دا یو نفر دی چې زموږ سامسنګ ګلاکسي جی 5 دا داخل شوی دی 10 بجې 10 منټو باندې. هغه څنګه کولی شم د خپل فیسبوک څخه وباسلی شم یا لاګ آوټ کولی شم. ملګرو، په دې برخه کې تاسو ټول هغه کسان کتلی شئ چې کوم ستاسو فیسبوک ته داخل شوي وي یا ستاسو آی ډي ته. خو ملګرو، موږ ورڅو اصلي موضوع ته چې لاندې ټو فیکټور اتنتیکیشن دی، دلته موږ په چی باندې کلیک کوو، خپل اصلي ټاپک باندې یوز ټو فیکټور اتنتیکیشن په دې باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، په دې دوه آپشنو کې څنګه کوو، راځو لاندې ټیکسټ اس ام اس انتخابوو. ملګرو، کله مو چې دا انتخاب کړ، موږ چې اوس دغه یوز ټو فیکټور اتنتیکیشن انتخابوو، نو کله چې موږ آی ډي ته داخلیږو، نو هر وار به موږ ته په خپل نمبر باندې د کوم نمبر چې موږ ورکړ د په باندې به شپږ عدده کوډ راځي. نو هغه شپږ عدده کوډ به موږ ورکوو او بیا موږ خپل آی ډي ته داخلیدای شو. نو اوس راځو کنټینیو ته څنګه کوو، په کنټینیو باندې کلیک کوو. کله مو چې په کنټینیو باندې کلیک وکړ، دا زموږ نمبر دی. که تاسو دا نمبر اوس نه لرئ یا درنه ګډوډ شوی وي، نو تاسو کولی شئ چې بل نمبر څنګه کوئ اډ کړئ. خو موږ راځو په کنټینیو باندې کلیک کوو، ورته وایو چې دغه نمبر سم دی. اوس ملګرو، دلته موږ ته شپږ عدده کوډ رالیږي، موږ به هغه ورکړو. نو څنګه دی، موږ چې کله دغه موږ داخل کړو، نو د دې نه وروسته زموږ په فیسبوک باندې د ټو فیکټور اتنتیکیشن میتود څنګه شو، اپلای شو. دا دی موږ ته کوډ راورسېده، نو موږ به دا کوډ ورکړو چې 052815 052815. دا کوډ مې چې کله ورکړو، اوس به په کنټینیو باندې کلیک وکړو. اوس د دې نه وروسته موږ خپل د فیسبوک هغه آی ډي اصلي پاسورډ ورکوو، کوم پاسورډ چې موږ ورکړی و. ملګرو، دا دی موږ پاسورډ ورکړو. نو ټو فیکټور اتنتیکیشن څنګه دی، زموږ په فیسبوک باندې اپلای شو.